په ځان دې څه وکړله هغه مسلمان دې څه وکړه چې دغه مسلمان کور جوړ خراب کړي هغه دې الله پاک وبخښي لږ احتیاط د ځانه سره کوئ بیا بې اجازې نه ځمه خیر دی خامخا نو ټکر ګوره زویه ته باید هر ځوان دغسې د خپل مشرانو په قول باندې وکړي چا مشر نه وي خوښه دا میله و دا ستاسو سفر و دا ترتوبر په ځان دې څه وکړله خیر توکل پر خدای دې درځه السلام علیکم وعلیکم السلام سید محمد کاکا ښه یاست بخیر یاست خیر و خیرات جوړ روغ بخیر خیر و خیرات بخیر صحت ښه دي تاسو ښه یاست بخیر یاست سید محمد کاکا خیر کې په دې هلک مو څه کړي دي معلم صاحب کشران دي ډېر مې ورته وویله چې مال هلکه مه ځه اوس وایي نورستان ته ځم په میله باندې ولاړی ته ورته وګوره په ځان یې څه وکړل چې لاس یې هم بعد مات شو سر یې هم مات شوی دی ډاکټران وویله چې دا مغزو ته تاوان رسېدلی دی بل مسلمان یې دغسې خراب کړی دی نو زه ولې ځې په دغه مې اوس د ډاکټره څخه راوستی ولا د هر کال که موږ ګورو په دغه نورستان پر لاره باندې ډېری ځوانان شهیدان سي ډېری بیخي ورک سي د هر کال موږ نصیحتونه ورته کوو هر کال د هغه ورته وایي چې د موټر سره احتیاط کوئ لارې نه دي در معلومې لږ په احتیاط ولاړ سي په احتیاط راسئ هغه کسان چې موټر نه یې چلولی هغه کسان چې دا لاره نه یې معلومه هغوی دا موټر نه چلوي او هغو کشرانو ته باید اجازه ورنه کړل سي بیا چې ځینو یو مشر ته باید ورسره ولاړ سي نو دا اوس خوراکی ته ورته وګوره دا خو بیخي کشر هم دي نو معلم صاحب ما هم و دغه هلک ته اجازه نه ورکوله خو ځوانان دي سرزوره دي د مشرانو په قول نه کوي ولا سید محمد کاکا باید ته اجازه نه وای ورکړې اصلي په دغه ځای کې مشکل دی چې موږ خپل نازولي اولادونه چې موږ ته څو وارې ووایي موږ بالا نور چا راکمې موږ اجازه ورکوو چې خامخا د زه به هغه زرن ته مې غنم وړي د هغه به راوړم ته غږ مه لرئ باید دلته چپ ودرېږه نو موږ اجازه ورکوو بس د زوی د خبرې څه نه وي بس بالا هغه د ځینو خلکو پر اصلاح باندې که ووایو ناز یې پر ځان وړو غږ مه لره بلا دې وه چې دا مشران ګډ دي ته خو غږ مه لره دلته صاحب ودرېږه خو غوا وژوه ودرېږه چپ شه دا معلم صاحب څه وایي خو خیر بیا غواړو مقصد بیا مې هم د هغه پیغام دی چې بل وارې دغسې اجازه ورنه کړې سید محمد کاکا اوس خو دغسې وسوله خو خیر اوس خو نو پېښه شوله ودرېږه وم غوا تږه ده خیر معلم صاحب که ډوډۍ چای راسره خورئ خو خوشحاله خدای مو غم راوینه الله مو عزت بس خدای دې شفا ورکړي خدای په امان د خدای په امان لاس راکړه خوشحاله اوسه خوشحاله اوسه د خدای په امان الله مو مل تا دې بلا ووایي ته دلته راسه ته په دغه سر نه خلاصې چې دلته هغه زما سره معلم صاحب ولاړ دی زه د هغه سره خبرې کوم هغه جانه غوا وږې غوا تږې ده تږې ده تاسې دې بلا ووایي وایي غوا تږې ده په غوا پسې راخیستې دي ورسې خپل پر سر باندې میلې وکړي بهرمو نو دغه عالي غوا تږې ده خدایه څه وخت به ته ما په دغه اولادو باندې وسا کړې دا پیغام تاسو ته په دهراوت کې رحیمي ټسلا موبایل لخوا درته خپور سو امید د ارزو درمان دی وطن